دغه ماسک چې د مونږ په پزه کې ده دا مونږ خپل خوله خپل پزه خپل حجاب مراته وپټوو یې خوښېږم چې د غاښ ډاکټر ته لاړ شو او خوله ورته خلاصه کړو او زموږ په مخ په شونډو باندې لاس وهي نه م خوښېږي والله که د ما غیرت ومني والله که د ما افغانیت ومني والله که د ما د اسلامیت ومني والله که د ما د ډاکټري ومني چې زما د مخ په شونډو باندې نه ډاکټر لاس وهي نه د هېچا نه خوښېږي خو بیا نسای ولادي خو بیا بیخي د حجاب خبره ده بیخي د ننګ او د غیرت خبره ده بیخي د اسلامیت خبره ده ولو چې تاسو دا ټولو ته معلومه ده چې په غربي ملکونو کې هم مونږ او تاسو ځو هماغه خارجیان چې مونږ یې کافران بولو مونږ یې هر څه چې بولو هغه یې بولو والله که نارینه ډاکټر ته لاړ شي ولادتو کې یا خپل ساحه د تناسلي ورته ښکاره کوي دا مونږ ته یعنی ډېر څه وایم چې د شرم خبره ده د غیرت خبره ده د ایمان او د مسلمانۍ خبره ده چې مونږ باید حد اقل د اوس لپاره باید قابلې او نرسانې ښځینه ډاکټرانې ډېره مننه باید دروازې ورته خلاصې شي.